السلام علیکم ملګرو، څنګه لخه زه شاهنواز یم. شاهنواز رباب افیشل چینل له تاسو سره مخاطب یم. نوید خان فرمایش کړو لیلا ډېره ښایسته ده، اړول یې روبل دی. کوشش مې کړی دی، بهرحال که څه غلطي پکې وي معذرت. تقریبا هغه جوړ یاد کړی د زیل نه و، د زیل نه هم غږېږي، د بم نه هم غږېږي، د کټن هم غږېږي، د بند کټن هم غږېږي. مطلب بیا د مختلف ځایونو نه غږېږي، خو چې د کوم ځای نه ایزي دی او د کوم ځای نه صفا غږېږي نو د زیل او د بم نه دواړو نه غږېږي. خو د زیل نه بیا درته وغږوم، د بم نه هم درته غږولو، خو بیا به ویډیو ډېره اوږده شي. د زیل نه درته غږوم، صحیح ده، تر تختې پورې پکې راتلی شي. دلته په کټه کې هم غږولی شي، صحیح ده، کټه کې به ورته اسان شي، زیل کې به هم غږولی شي، خو زیل کې به ورته لږ تختې نه غږېږي، صحیح ده. دغه د ریتم دی ښه. د کټن هم دی نه مغوي. صحیح شو، د هغه شوله ستایي شوله، د زیل نم شو، د بم نم شو. بیا یې پیسه بیا انتره اخ کشي د انتره هم دقه شانتې ده، سړي هغه پکې نشي باسي، یو ټک مې پکې وړاندې وروسته یا به وي، خو ټک یې هم د دلته نه، بیا بیا سلو موشن کې هم درته خیر دی وغږوم، د دلته نه هم وغږول شي، د هلته نه هم وغږول. دا سمپل ټکونه دي، صحیح ده. کټن زیل نه یو شانتې غږېږي، بس یو ځای انتره هم دغه شانتې ستایي، بس پیس یې لږ مختلف دی. پیس خو خیر هغه ستا خیال دی چې مطلب ستا په بیټ کې دننه کوم پیس راتلی شي چې ته د بیټ نور پسې وځې نه، هغه که پیس ته غږولي، صحیح ده. دغه د ریدم د دې د نه صحیح شو. بیا دلته که دلته نه اخلي، که د زیل نه اخلي. لیلا ډېره ښایسته ده، اړولی یې اوربل دی، وړه د مستانه ده، ورکومه زه توکل دی، لیلا ډېره ښایسته ده. اوس دقه شی ته په کټه کې مشهور، لیلا ډېره ښایسته ده، اړولی یې اوربل دی، وړه د مستانه ده، ورکومه زه توکل دی، لیلا ډېره ښایسته ده. صحیح شو. نور هم د دې سلو ګورئ. بیا به یې بم ته لږ راوځي. بیا پیسه بیا ورته ګورئ. بیا انتره هم په دې ځای کې هم هغسې شم دقه شانتې انتره د انتره کې څه دومره فرق نشته، د دې ځای نه هم هغسې. دغه شانتې حساب دی ښه. دغه ځایونه دي. بیا هم معذرت غواړم که څه غلطي پکې وي، خو چې تر کوم حده پورې مونږ څه زده کړه کړې ده، مونږ څه کتلي دي، څه هم اورېدلي دي، نو بس هغې باندې لګیا کوشش درته کوو انشاءالله. او زما چینل چې څومره هم نوي ملګري راځي سره سبسکرایب کړئ.
او کوشش به کوو چې څه فرمایشونه چې د هغې بهرحال روژه را روانه ده. زما په خیال چې تقریبا دا به زما اخري ویډیو وي. دې نه پس مشکله ده که بیا بله وخېږي بیا به چې د اختر نه پس راخلو انشاءالله. نه بیا که څه غلطي پکې وي معذرت، او بیا به انشاءالله اختر نه پس نور ګپ وکړو. چا څه فرمایش کومنټس کولی شي، کوشش به کوو چې ولې پوره کړو د اختر نه پس که خیر وي.